سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ او صحتمند اوسئ ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره نن ورځ د کمپیوټر کورس د درشمې ویډیو سره حاضر شوي یو نن ورځ کومه ویډیو چې د بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده په نوټ برخه کې موږ تاسو ته لومړی نسل کمپیوټرونه همدا در پیژنو مثال پیسټ جنریشن چې په همدې کې څه دي څه ډول کمپیوټرونه په همدې کې موجود دي کوم نقصانات لري مثال کومې ګټې کوي مثال کوم پرزاجات کوي څه ډول کمپیوټرونه او په همدې اړه بشپړ معلومات په همدې ویډیو کې چمتو شوي دي په تېره ویډیو کې مثال له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې پکې موږ تاسو ته جنریشن در پیژندلی و خدای دې وکړي تاسو ټولو ګللیو شاګردانو هماغه ویډیو هم تعقیب کړی وي مثال په بشپړ ډول مو کتلی وي چې پکې د سکیپ هڅه هم نه وي کړې او د جنریشن په هدف او مقصد پوهېدلی یاست ښه راځو ویډیو لور ته تاسو وګورئ دلته لومړی جنریشن چې دی مثال دا د 1942 نه تر 1959 کلونو پورې دوام وکړ مثال په همدې وخت کې کمپیوټرونه رامنځته شول په 1942 کې نه وروسته تر 1950 کال پورې همدا کمپیوټرونه جوړېدل مثال د همدې لومړي نسل کمپیوټرونه اوس فرا شو د همدغه کمپیوټرونو مثال خصوصیاتو په همدې کې څه نیمګړتیاوې کې مثال څه ډول کمپیوټرونه و مثال کوم پرزاجات کې و په همدې کې په همدې به وغږیږو همدا به وپېژنو لومړی باید تاریخ ته متوجه اوسئ د کوم تاریخونه چې دي مثال دلته تاسو وینئ 1942 1959 په همدې کې لږ توپیر وي بعضې ساینسپوهانو مثال 1940 راخیستې وي بعضې ساینسپوهانو مثال 1945 راخیستې وي دا دومره مهم نه دي خاص باید تاسو پرزاجاتو ته مثال د همدې خصوصیاتو ته مثال چې په همدې کې څه شامل و مثال څه کومې نیمګړتیاوې مثال په موجوده وي پکې همدې ته باید متوجه اوسئ ښه راځو مثال وروسته له د همدې کمپیوټرو نورو خصوصیاتو ته نیمګړتیاوو ته تاسو دلته وګورئ یوزینګ ویکم ټاپس داسې وایي چې په همدې کمپیوټرونو کې ویکم ټاپس استعماله ده ویکم ټاپس د پروسر په شکل یو وظیفه ترسره کول لکه څه ډول چې د اوس زمان د اوس وخت په کمپیوټرونو کې پروسسر څخه استفاده کوي په همدې لومړي نسل کمپیوټرونو کې ویکم ټاپس استعماله ده تاسو ټولو ګللیو شاګردانو څخه زه هیله کوم چې کلام کتابچه بند سره راخلی دلته ویډیو ته سټاپ کوئ مثال هر سلایډ چې پای ته رسیږي ویډیو سټاپ کوئ د ټول سره نوټ کوئ نه وروسته دوباره یې بیا پلی کوئ ښه راځو مثال په دریم نمبر کې څه وایي تاسو متوجه شئ کنسومیټ لاست پاور څه وایي زیات برق یې مصرفوه مثال ډېر برق ته یې اړتیا درلوده همدا کمپیوټرونه چې و مثال بیخي زیات برق به یې مثال بیخي زیات برق به یې مصرفولو همدا یو نقصان هم پکې و په همدې کې دا یو نقصان شو همدې څخه وروسته مثال په بل سټیپ کې څه وایي جنریټډ لارج اماونټ اف هیټ زیاته تودوخه یې تولیدوله مثال زیاته ګرمي یې چوله مثال ډېر تو یې که مثال همدې کمپیوټرونو ښه تاسو متوجه شئ په بل سټیپ کې څه وایي لارج سایز یې بیخي غټ و په اندازې نه د وړل کېدو هم نه و بیخي دومره غټ سایز یې درلوده تاسو به یې اوس خپله ووینئ همدا کمپیوټرونه په سایز کې بیخي غټ و د اوس کمپیوټرونو په پرتله ښه همدې څخه وروسته په بل سټیپ کې څه وایي ویري ایکسپینسیو بیخي زیات قیمت و مثال د غریبانو کار نه و چې هر سړي اخیستی وای ښه همدې څخه وروسته تاسو بل سټیپ ته هم متوجه شئ یوزډ ماشین لانګویج په همدې کې د ماشین ژبې څخه استفاده کېدله ماشین ژبه پکې استعمالېدله تاسو بل سټیپ ته هم متوجه شئ انپوټ آوټپوټ پنچېټ کارډز اینډ پیپر ټیپ کوم آوټپوټ شکل به چې موږ تاسو ته ښودله هغه به موږ ته په د پنچ کارډ او پیپر ټیپ په واسطه ښودلو لکه څه ډول چې نن سبا کمپیوټرونه موږ ته آوټپوټ شکل د منیټور په مختلفو طریقو سره راکوي ځواب دلته به د همدغه فقط د پنچ کارډ او پیپر ټیپ په واسطه موږ تاسو ته ځواب راکولی مثال آوټپوټ شکل به یې ښودله انپوټ آوټپوټ ښه تاسو وګورئ بل څه وایي د کمپیوټرز ور ناټ ټرانسفربل د کمپیوټرونه چې دا د انتقالېدو وړ نه و مثال د انتقالېدو قابل نه و انتقالېدلی نه شول مثال چې تاسو یو ځای نه بل ځای ته وړی وای همدا کمپیوټرونه چې په همغه ځای کې چې کوم ځای کې به ایښو په همغه ځای کې فټ شوي وو هملته به جوړ شوي وو تاسو دا نه شول کولی چې مثال له یوه سیم څخه بل کلاس ته مثال له یوه ښوونځي څخه بل ښوونځي ته مثال له یوه دوکان څخه بل دوکان ته تاسو دا انتقال کوئ نه انتقالېدو قابل نه و هېڅکله ښه
نو په همدې کې همدا خصوصیات کې وو چې همدا کمپیوټرونه وو چې په همدې کې به د یوې کم ټوب استعمالېده د پروسسر په ځای مثال په همدې کمپیوټر برق ډېر غوښته مثال ډېرې برېښنا ته یې اړتیا درلوده. نو همدې څخه مثال وروسته تودوخه مثال ډېره اچوله، بیخي ډېره تودوخه یې اچوله مثال. همدې څخه وروسته مثال سایز یې ډېر غټ و، قیمته و مثال په نرخ کې ډېر قیمته و. مشین ژبه څخه په همدې کې استفاده کېدله چې مشین ژبه ډېره مشکله ده، په همدې ژبه انسانان هېڅکله نه پوهېږي، په همدې مشین پوهېږي. همدې څخه وروسته مثال کیم ځواب آوټپوټ به چې کوم ایسته ده به پنچ کارډ او پیپر ټیپ په واسطه راکوله او موږ تاسو انتقال کولی نه شول، یو بل ځای ته مو وړلی نه شول. ښه همدې څخه وروسته به اوس زه په بل سټیپ کې زه تاسو ته د یوې کوم ټوپ شکل هم وښیم مثال د پنچ کارډ او پیپر ټیپ شکلونه او عکسونه به هم زه تاسو ته وښیم چې همدا هم وپېژنئ. تاسو دلته وګورئ همدغه د ویکم ټوپ تصویر دی، ویکم ټوپ به کټ مټ په همدې شکل کې همدغه ویکم ټوپ دی. ښه همدې څخه وروسته مثال همدغه فون شیټ کارډ دی، تاسو دلته وینئ همدغه. همدې څخه وروسته مثال همدغه پیپر کارډ دی، تاسو دلته وینئ تصویر تاسو وینئ دلته همدې ته پیپر کارډ ویل کېږي. ښه نو خدای دې وکړي تر همدې ځایه پوهېدلي یاست. ښه اوس وروسته له دې به مثال د همدغې لومړی نسل کمپیوټرونو تاسو ته زه اګزامپل یې وښیم چې په همدې کې کوم ډول څه ډول کمپیوټرونه موجود وو. ښه تاسو متوجه شئ. اګزامپل لومړی کمپیوټر انیک الکترانیک نومیریکل انټیګریټر اینډ کمپیوټر. ښه دې شکلونه هم زه تاسو ته ښیم، تصویرونه یې هر څه ته ښیم، تاسو لږه حوصله وکړئ. ښه انیویک الکترانیک اټومیټیک کمپیوټر په دریم نمبر کې، ایډیویک الکترانیک ډسکریټ وریبل اټومیټیک کمپیوټر. څلورم سټیپ کې ایډیسیک الکترانیک ډیلای سټوریج اټومیټیک کلکولیټر. همدې څخه وروسته پنځم نمبر کې آی بی ایم 650 انټرنیشنل بزنس ماشین. ښه همدې څخه وروسته شپږم نمبر کې آی بی ایم 701 انټرنیشنل بزنس ماشین. همدغه د همدې مثالونه او مثال د همدغې لومړی نسل کمپیوټرونو. اوس به زه تاسو ته د هر یو تصویر هم وښیم. دلته زما څخه یو پاتې شوی دی، په د نوټ کې مارک 1 په نوم یو هم شته، خو دلته به تاسو په تصویر کې اوس خپله ووینئ مثال تاسو متوجه شئ. همدغه د همدغه کمپیوټرونو تصویرونه دي، تاسو تصویرونه وګورئ چې دا په سایز کې څومره غټ دي. ښه لومړی تاسو وګورئ مارک 1 بیخي زیات سایز لري همدا کمپیوټر. موږ تاسو په تاریخچه کې هم د همدې کمپیوټرونو بشپړ معلومات تاسو اورېدلي وي، مثال تاسو ترې برخمن شوي یاست. که بیا په تاسو کې څوک نوي یاست مثال همدغه ویډیوګانو ته څوک نوي داخل شوي یاست مثال همدې ویډیو ته تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل کې پلی لیست ته لاړ شئ، هلته د کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ، هلته ټولې ویډیوګانې مثال شته، تاسو یې کتلی شئ چې څومره تېره برخه د کمپیوټر صفري زده کړې تېره شوي دي، تاسو ترې برخمن کېدلی شئ. ښه همدغه مارک 1 کمپیوټر دی، تاسو دلته وینئ همدغه. ښه همدې څخه وروسته تاسو دلته یونیویک کمپیوټر هم وګورئ، همدغه ته یونیویک کمپیوټر ویل د یونیویک کمپیوټر تصویر دی. همدې څخه وروسته تاسو بل ایډیویک هم کتلی شئ، همدغه د ایډیویک کمپیوټر تصویر دی. همدې څخه وروسته مثال تاسو انیویک هم کتلی شئ، همدغه د انیویک کمپیوټر تصویر دی. همدې څخه وروسته تاسو دلته د ایډیسیک کمپیوټر تصویر هم کتلی شئ، تاسو وینئ همدغه د ایډیسیک کمپیوټر تصویر دی. همدې څخه وروسته مثال تاسو دلته د آی بی ایم 650 ماشین هم تاسو تصویر کتلی شئ، همدغه ده. همدې څخه وروسته یو بل هم پاتې شو مثال آی بی ایم 701 همدا به هم زه تاسو ته وښیم، تاسو دلته وینئ همدغه د همدې کمپیوټر تصویر دی. خدای دې وکړي چې د همدغه لومړي نسل کمپیوټرونو په ټول بشپړ هدف تاسو پوهېدلي یاست، مثال ټول خصوصیات یې هم تاسو پېژندلي وي، مثال کومې نیمګړتیاوې کوم نقصانات چې کوي په هغه هم پوهېدلي یاست، په هر څه د کمپیوټر په ډولونو شکلونو هم پوهېدلي یاست، مثال په بشپړ ډول معلومات مو ترلاسه کړي وي، ویډیو مو سکیپ کړي نه وي، په بشپړ ډول مو تعقیب کړي وي. نو د نورو ښایسته مهمو درسونو باره ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. که په تاسو کې خامخا څوک داسې نوي شاګردان دوستان ملګري وي چې چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.